يوسف هغه خونه به یې هغه د جلابات دغه پاشیان خو نه وي یوسف و دغه هغه یا کابل هغه د کاکایو چې د ډګروال امپیر په کار کې اوسېږي هغه د یو هغه د دلته کارواش هم درلوده هغه د څه ورته وایي همدغه هغه دي د نورستان پاشیان هم دغه ښار دی یوسف د تر اوسه هغه د موږ وخت یو بیخي لږ ځوان اوس بیخي لږ سپین ږیری سوی سر هم